به گفته مسئولان، این مجاهدین یک دوره 2 ساله آموزشی را در بخش اداری و مدیریت با موفقیت به پایان رسانیدند. آنان از فارغان خواستند تا پس از فراغت وظایف خویش را به گونه خوبتر انجام داده و در برخورد با مردم اصول مسلکی و اداری را رعایت کنند. چې د دغه ستړي ملت لپاره د دغه ستړي ولس لپاره د خدمت جوګه او مصدر وګرځېږي هغه ملت یقین وکړه که سړی قسم وکوي که په ټوله دنیا کې په موجوده دور کې دغسې ملت لکه د افغانستان ملت چې دی دغسې جوهري خلک لکه د افغانستان د تخنیکي او مسلکي زده کړو له خاصې کومه برنامه مجاهدینو ته جوړه سوې وله د ادارې او مدیریت په بخش کې وله چې تقریبا نن له دغه مرکز څخه 200 تنه مجاهدین د اداری و مدیریت په زده کړو څخه فارغ شول. در همین حال مجاهدین فارغ شده نیز از فراهم شدن زمینه آموزش ابراز خرسندی کرده و میگویند که با اصول و طرزالعمل‌های اداری بیشتر آشنا شدند. تاسو باندې چې د کارو سره ډیر نه و بلد خو کله چې موږ ته د زده کړې شروع سولې ان شاء الله الرحمن له هغو تر اوسه پورې د موږ کارونه لا نور هم په مخه باندې ولاړ. الحمدلله د دغو زده کړو په نتیجه کې مو ډیر څه ترلاسه کړو، ډېرې مهمې دي ځکه چې دا اداري سیستم چې ده مدیریتي سیستم چې ده دا له قرآن اخیست شوی ده. دا دیني زده کړې او عصري زده کړې دا لازم و ملزوم دي سره. مسئولان همچنان می‌افزایند که برنامه آموزش مجاهدین در سراسر کشور ادامه دارد و تاکنون برای 40,000 تن مجاهد زمینه آموزش‌های مسلکی فراهم شده است.